ناتوانه پاکستان له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي دا چې ولې او څنګه او طالبانو ورته څه ویلي دي دا کولی شئ دغه ویډیو کې وګورئ. اصول افغان یوټیوب چینل له هر څه مخکې سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د اسلامي امارت پر کابل او ټول افغانستان ولکټینګه کړه د هغې ورځې نه وروسته د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې د ټي ټي پي او نورو هغو ډلو چې د حکومت ضد دي خپلو شومو بریدونو ته دوام ورکړ او په دغه پیښو کې لا زیاتوالی راغی. وروسته بیا د دغه پیښو څخه پاکستان خپلو ټولو پوځیانو ته د تیار سئ امر وکړ چې ګنې دوی د مقابل لور په وړاندې خپلو عملیاتو او هیڅ چا ته د شومو کړنو اجازه نه ورکوي. په ورته مهال د پاکستان د پوځویان بابر افتخار ویلي دي چې د خپل هیواد د امنیت او خوندیتوب لپاره د اسلامي امارت سره په اړیکه کې یو او غواړو له اسلامي امارت څخه دا ډاډ ترلاسه کړو چې ګواکې افغان خاوره د هیڅ چا په ضد ونه کارول شي. هغه زیاته کړې ده چې پاکستان له مخکې ډاډه دی چې د افغانستان اسلامي امارت د نړۍ او په خاص ډول د پاکستان امنیت ته ګواښ نه پیښوي او همدارنګه افغان خاوره به د نورو نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي. خو بیا هم موږ د اسلامي امارت له ځینو لوړپوړو مشرانو سره په اړیکه کې یو ترڅو دا کار لا یقیني کړو. د پاکستان د پوځویان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د فرضي کرښې بلې غاړې ته او همداشان د پاکستان په مختلفو ایالتونو کې په دې وروستیو کې د مخ پټو بریدونه زیات شوي دي چې د پاکستان ټول حکومت یې سخت ورخطا کړی دی. د یادولو وړ ده چې 2 ورځې وړاندې د نیوزرلینډ کرکټ ملي لوبډله د ناامني په صورت کې د پاکستان سره خپل سیریز لغوه اعلان کړ. یاد دې وي چې له دې سره بیا تېره شپه انګلستان ښځینه او نارینه لوبډلې پاکستان ته د تللو څخه انکار وکړ. ډیره زیاته مننه چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیده. په دې اړه راسره خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.